سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او صحتمند به وئ. دوستانو بیا هم ستاسو خدمت کې د نوې ویډیو سره حاضر شوم. دې ویډیو کې غواړم تاسو ته د انلاین پیسو ګټلو یو فری او وړیا گیم در وښیم چې دغه یو جنگي گیم ده، هم پکې ستاسو سات تیریږي او هم تاسو ته پیسې درکوي چې په دې ویډیو کې تاسو ته د پیسو ویستلو لایف ثبوت هم درته معرفي کوم. نو راځئ ویډیو را سره تر پای وګورئ. که لومړی ځل مو دغه چینل لیدنه کوئ، چینل سبسکرایب، دغه ویډیو لازمي در سره لایک کړئ. راځو خپل ویډیو ته ملګرو. دغه ډول یو گیم لرو ښه، دغلته د گیم شکل هم ده او نوم یې هم په نوم د ټیټن ارینا. ټیټن ارینا په نوم گیم ده. د دې د ډاونلوډ لینک به تاسو زما د ټلګرام چینل څخه ترلاسه کوئ. په هغې لینک کلیک کوئ، دا گیم له پلی سټوره ډاونلوډ کوئ او ډاونلوډ چې موږ دا ډول صفحه راځي. زما د ټلګرام چینل لینک هم په لومړي کومنټ او ډسکرپشن کې ستا، له هغه ځای زما چینل ته داخل شئ. ښه نو گیم چې مو په دغه آیکون او په دغه نوم را ډاونلوډ کړو له پلی سټور څخه، نو بیا به دلته تاسو دې کې یو اکاونټ جوړوئ چې تر څو موږ دې کې گیم وکړو او هغه پیسې چې ګټو هغه زموږ همدې اکاونټ ته راشي او بیا نغدي یا ترلاسه کړو. نو دلته به اوس اکاونټ جوړولو لپاره تاسو به په دغه ټیټان آی ډي باندې کلیک کوئ. صحیح ده. دلته به تاسو په دغه لاندې ګورئ کریټ ا نیو ټیټان آی ډي، په دې باندې به کلیک کوئ. داسې یو صفحه راځي. دلته به اوس تاسو څه کوئ، خپل یو جمیل به لیکئ. مثال په ډول زه لیکمه خپل یو جمیل لیکمه، جمیل به ورته ولیکئ او اټالامه به م ورکړمه @gmail.com. دا چې مو ولیکه دا تایید به ووهئ. دلته ستاسو جمیل راځي، نیکسټ آپشن به ووهئ. دا چې مو ووهه ستاسو جمیل ته اوس یو کوډ ځي ملګرو، هغه کوډ به راواخلئ چې ستاسو اکاونټ ویریفای شي. زه مثال راځم خپل جمیل ته او دلته به اوس یو ریفرش ورکړم او موږ ته به کوډ راشي. نو دغه ډول یو کوډ راځي. ما ته شپږ دا به راشو. دلته به ولیکو شپږ دا به اوس ورته زه دلته ولیکم 600 دا به دلته تایید به ووهو، دا کوډ به مو شي، نیکسټ آپشن به ووهو. نو دغه د زموږ اکاونټ دی کې جوړ شو. اوس گیم ته لاګ ان کیږو. انتظار کوو چې گیم کې زموږ اکاونټ ته مکمل لاګ ان شي. نو دغه د ملګرو دې گیم ته داخل شو. لومړی کې دا ډول صفحه راځي، دا پورته به سکیپ آپشن تاسو ووهئ. سکیپ آپشن به ووهئ، اوکې به ووهئ او اوس به موږ گیم اصلي مینیو ته داخل شو. هلته موږ ته طریقه د گیم کولو ښودله. نو دا ډول اصلي مینیو ده. دلته به دا لاندې آپشن ووهو، دلته به دغه کلیم ووهو، دا 3 دانې هیروګان یا کرکټرونه موږ ته راکړي چې کولی شو په دې باندې گیم وکړو. دا وهو، دا 3 واړه خلاص شي، دا یې دوهم او دا یې دریم. گیم هم ملګرو خوندور گیم د سات تیرۍ لپاره بهترین ده. کنټینیو آپشن وهو، دا ډول صفحې سره موږ مخامخ کیږو. دلته به له ټولو نه لومړی موږ راشو په دغه توره لاندې ګرده دایرهیي نښه باندې به کلیک کړو. په دې چې مو کلیک کړه دلته به ګورئ کلیم فری NFT یا فری نه، په دې باندې به کلیک کړو او دلته به موږ خپله NFT سلیکټ کړو. دلته به اوس په دغه چینج آپشن باندې کلیک کړو، دا ګورئ چینج، بیا نیکسټ وهو، بیا دلته پلی ناو آپشن راځي موږ ته، هغه وهو چې وموهه بېرته راځو په دغه چینج باندې کلیک اخلو. صحیح. دلته ګورئ موږ ته یو NFT راکړی، دا سلیکټ به ووهو، سلیکټ شو موږ ته سلیکټ شو. صحیح. دا چې سلیکټ شول اوس بېرته بیک ځو. دلته ګورئ په دې ځای اوس یو عکس راغی. نو ستاسو چې دغه ډول یو عکس راغی بس پوه شئ چې ستاسو گیم جوړ شوی ده او نور پکې کوم مشکل نه ده. او که دا ډول عکس رانغی پرې نو پوه شئ چې تاسو NFT نه ده سلیکټ کړې یا به سلیکټ کړئ. ښه نو دا ملګرو گیم کې آپشنونه ډېر دي. مثال دلته لیول ښیي، دلته نور شاپ او یو څه ده او بل څه ده او ملګرو سره شیر کول دي او نور دي. نو کیسې پکې ډېرې دي، ځکه اوس دا ټول یو په یو تاسو ته تشریح کوم، وخت ډېرېږي. نو راځئ ډایرکټ ځو اصل مطلب ته چې دې کې به گیم څنګه کوو. دلته به په دغه آپشن کلیک کوو فرند میچ باندې او دا به اوس موږ گیم ته داخل کړي. ما پې کلیک کړه، لږ انتظار کوم چې داخل مې کړي گیم ته. نو دغه ده، دا به اوس موږ یو گیم ته داخل کړي. څنګه چې مې ارینا میچ د 4 کسه ستاسو ټیمي، 4 کسه د مقابل شخص. همدا شان دی کې بیا تاسو کولی شئ خپل ملګرو سره فرند شئ او آنلاین گیم وکوئ خپل ملګرو سره، لکه د PUBG گیم په رقم. گیم هم په دې صورت ده. ګورئ ملګرو دلته تاسو ته له مخکې مو وایي چې څه به کوئ. دا اوکې وهو، دلته ګورئ دغه ډول دایره راکړې او موږ ته یو نفر راکړی، دا ګورئ ویډیو کې. نو موږ به ځو مقابل 4 کسانو ډلې سره به جنګ کوو. دا ګورئ مثال د ما کرکټر ته توپک ورکړی ده او ډس کوي او جنګ کوي. نو گیم یې څنګه مول ساتیري لپاره هم ښه ده، سات مو پې تېرېږي. نو دا ګورئ دا زما کرکټر ده او په دغه آپشنونو مخ ته ځي او شاته راځي او جنګ کوي. نو دا د گیم آپشنونه دي. گیم په دې صورت د تاسو به هغه 4 کسان ولئ چې څنګه تاسو هغه ختموئ، تاسو دا گیم ګټئ او چې څنګه ویکټوري کوئ تاسو ته پیسې درکوي. نو دغه ډول گیم ده. نو زه به یو میدان مخ ته ویسم ملګرو، څنګه چې وینئ دلته هم تاسو ته پورته ټایم هم لیکي چې دومره ټایم کې وروسته گیم تمامیږي. دلته دا نور آپشنونه هم 3 دانې درکوي. دغه 3 آپشن یې دونه هم ګټه اخلئ.
ګیم پلی را سره ملګرو ګورئ دا یو نظام به درته لاس ترسره کوم که ویډیو لوستل به هم ښه اثر کوي سره منډې ودرېږي چې مکمل کړی شي. نو دا هم ګیم پلی و ملګرو موږ دا وګټله دا ګورئ زه ښکاري شولو او موږ میچ وګټه. دلته به راشم په دا میچ سیکشن به کلیک وکړم او لږ میچ څخه به وځم. نو میچ به په دغه ډول تاسو کوئ او میچونه به ګټئ. بله مهمه ګورئ تاسو هر میچ چې ګټئ دلته ګورئ دا NFT دغه ګورئ دا یو ګرده غوندې دایره لري. دا ګورئ لږ زره زما اوس شین رنګ ته راته. دا چې ملګرو تاسو دې کې نیم ساعت ګیم وکوئ یا دغه NFT چې ده د دې پاور ختمیږي. یعنې بیا تاسو بعد له هغې نه نور ګیم مه کوئ. کله چې دا سور رنګ ته لاړه او د ضرب یا چلیپا علامه په دې راغله بیا به تاسو دې ته نیم ساعت انتظار کوئ چې دا بیرته ریسیټ شي دا NFT. که زه راشم په NFT کلیک کړم الان کلیک نه کېږي دې نه به بیک ووځم او اوس پې کلیک کېږي. نو ګورئ زه په دې NFT کلیک کړم دلته ګورئ ملګرو په NFT کلیک کوم دلته ګورئ دا NFT چې ده او 3 دقیقې ما په ګیم وکړه 29 دقیقې نور چې زه په ګیم وکړم د دې بیا دا پاور ختمیږي. صحیح چې پاور یې ختم شو دلته ګورئ بیا 13 دقیقې تاسو دې ته انتظار کوئ دا بیا بیرته ریسیټ کېږي د دې پاور بیرته سمیږي او کولی شئ بیا دې کې 2 اکاونټ هم جوړ کړئ چې یو اکاونټ کې مو پاور ختمېده راځئ په بل کې ګیم کوئ چې په بل کې پاور ختمېده راځئ بل کې دا شی هم کولی شئ. ښه نو دغه د ګیم طریقه و ملګرو او د کار طریقې. اوس به د دې پیسې موږ څنګه ترلاسه کوو. د دې د پیسې د ترلاسه کولو لپاره تاسو به اوس څه کوئ ملګرو. تاسو به یو ویلټ خپل موبایل کې اچوئ هغه OKX ویلټ یا بایننس ویب3 ویلټ یا میټاماسک OKX ډېر ښه ده ملګرو. ما خپل OKX اچولی. اوس به موږ د دې پیسې OKX ویلټ ته باسو. دا به څنګه باسو راځئ دا طریقه را سره وګورئ. OKX اپلیکیشن به ډاونلوډ کړئ او په دغه د ویلټ برخه کې دا ګورئ پورته ویلټ برخه ته به راشئ دې کې به ځان ته یو ویلټ جوړ کړئ. ویلټ جوړول اسانه دي. اوس که زه په تشریح درکړم ویډیو ډېره لویږي واقعا نو تاسو په دې کې ویلټ جوړ کړئ. ویلټ چې مو کله جوړ کړه دا به راواز کوي ملګرو او څنګه به وکوئ تاسو به راشئ دغه د ډسکور برخې ته. صحیح ده زه راځم همدې برخې ته. دې برخې ته چې راغلی ملګرو تاسو ته دا پورته د سرچ نښه خو ښکاري. په دې سرچ نښه به کلیک واخلئ او دلته به تاسو یو لینک واچوئ. هغه لینک هم زه تاسو ته په ټلګرام چینل کې ږدم. دغه ډول یو لینک ده د دې د ویب سایټ چې زموږ پیسې به همدغلته بیا دې ته راځي. صحیح زه په دې کلیک کوم او په سرچ کې به ورته تاسو دا لینک واچوئ او موبایل ټلګرام چینل نه لینک ترلاسه کولی شئ. دا چې مو واچو اوس انتظار کوو دا مکمل راواز شي. دا چې راواز شو ملګرو دلته به تاسو په دغه کنیکټ وایلټ اول کلیک کړئ. دا پورته به دا شین رنګ دا به ووایي دا لاندې به دا دریم آپشن ووهئ. صحیح دا چې مو ووهه او دلته اوس دا ډول آپشن راځي. تاسو به په دې لومړني کلیک کوئ او دلته به خپله د ګیم اکاونټ لینک کو. په دې لومړني زه کلیک کوم نو دلته به اوس خپل هغه ایمیل ورکو په کوم چې موږ ګیم کې اکاونټ جوړ کړه. زه راځم همغه ورکوم همغه جمیل به ورکوئ تاسو ښه بل به نه ورکوئ. جمیل چې مو ورکړو ملګرو دلته ګورئ دا سینډ کوډ په دې آپشن باندې به کلیک کوئ. په دې آپشن چې موږ کلیک کوو اوس بیا ځو خپل جمیل ته هلته بیا موږ ته یو کوډ راځي هغه به راواخلو او دلته بیا ورته ورکو. زه بیرته راځم یو ریفریش کوم دلته به اوس موږ ته نوی کوډ راشي. نو دغه د نوی کوډ موږ ته راغی. دغه کوډ ده دا به زه لاندې ځای نه کاپي ونیسم. چې مو کاپي کړلو او بیرته به راشئ څه ته دې ویب سایټ ته. زه راځم بیرته دې ویب سایټ ته. دلته په دغه خانه کې ګورئ انټر کوډ دلته به اوس دا کوډ ورته واچو. دا چې مو واچو دا لینک اکاونټ باندې به کلیک کوو. صحیح ده دا چې مو کلیک کړو بیا به په لینک کلیک کوو او دلته به لږ لاندې دا صفحه راټیټه کړو او بیا به دلته په اکسپټ باندې کلیک واخلو. نو دا چې مو واخیسته اوس دلته دا ډول صفحه راځي دا کنفرم به ووهو او خپل د وایلټ کوډ یا موبایل فنګر به ووهو. دا به اوس موږ ته لینک شي. نو دغه دا زموږ اکاونټ له دې ویب سره لینک شو زموږ د ګیم. دلته به اوس په دا لوګین باندې کلیک واخلو او دلته به بیا کنفرم ووهو. نو دا ملګرو مکمل شلو. اوس دا د ګیم اصلي صفحه ده. اوس چې ملګرو موږ کله هغې ویب سایټ کې ګیم کوو که نه موږ چې کله هغې ویب سایټ کې ګیم کوو د موږ پیسې دلته راځي. دلته ګورئ د ویلټ آپشنز ته زموږ دې ویب سایټ ته پیسې راځي. اوس راځو چې دې ویب سایټ ته پیسې اوس څنګه موږ بیا ویستلی شو او چې راشي موږ بیا چیرته معلوموی شو. نو ملګرو تاسو به یو کار وکړئ دلته ګورئ دا د ګیم نوم ټیټ آن په دې باندې به دلته کلیک واخلئ. صحیح په دې چې مو کلیک واخیسته لږ به لاندې ټیټ راشئ او دلته ګورئ اباوټ P2A په دې به تاسو کلیک واخلئ. زموږ پیسې دلته راځي. دا ګورئ زه لاندې راځم لاندې راځو دلته ګورئ کله چې تاسو ګیم کوئ دی تاسو ته دا خپل ټوکن درکوي. دا ګورئ په نوم د THG
دغه ډول ټوکن دی. نو ما یو اندازه گیم کړی څنګه چې ګورئ ماته 122 ټوکن راکړي. صحیح دا به چې موږ هلته کله گیم کوو د ویب سایټ ته به راسو دغه کولیکټ آل به وهو موږ ته به دا ټوکن کولیکټ کیږي. دا چې کولیکټ شول دا به چیرته ځي د دې لپاره دغلته ګورئ دا 3 خطه دي پورته په دې به کلیک کو او دلته به په دغه نوم باندې خپل کلیک کو. دا دلته ګورئ ویلیټ آپشن په دې ویب سایټ کې په دې ویلیټ کلیک کو. نو زه به اوس تاسو ته خپلې پیسې هم وښیم چې ما څومره له دې ګیمه ګټلي. دا ګورئ دلته ما سره فعلا 48 ټوکن دی چې 0.90 کیږي. زه اوس راځم هغه نور به هم کولیکټ کړم. لاندې راځم دلته بیرته په دې پورته ځای کلیک کوم دلته به راشو اباوټ P2A به ووهو او لاندې راځم. نو دغلته چې څنګه مې وویل تاسو چې هلته گیم کوئ بیا راځئ دلته دغه کولیکټ آپشن وهئ او دغه کومه ګټه چې هلته په گیم کولو درکوي دلته تاسو ته اضافه کیږي. کولیکټ آل وهم دا به ماته کولیکټ شي. دا ګورئ کولیکټ شول 122 ټوکن. نو دا چې اوس کولیکټ شول اوس بیرته راځم په همدې آپشن کلیک کوم دا 3 خطه دلته به په دغه پروفایل تاسو خپل کلیک کوئ او دلته ګورئ ویلیټ آپشن باندې کلیک کوم. لاندې راځم دا ګورئ مخکې ما سره 48 ټوکن ول چې 0.90 کېدل اوس 101 بیا دي چې 3.14 کېږي. دا به اوس څنګه وډرا کول دې ځایه دې کار لپاره به دا کلیم ووهئ ملګرو. کلیم چې مو ووهلو دلته به ورته دا ماکس آپشن ووهئ. کمه وډرا چې د ملګرو له دې ګیمه 50 ټوکن دي 50 ټوکن چې برابر کړو وډرا کوی شي یا زیاته وډرا چې دا 120 ټوکن دي. نو دلته ما 120 لیکه دا څنګه کنفرم ده په دې کنفرم با کلیک کو. دا چې مو کلیک کړه د لاندې ګورئ بیا به کلیم آپشن ده په دا شین رنګ کې دا به اوس بیا کلیک کو. دا چې مو کلیک کړلو دلته اوس موږ ویلیټ ته راځي. د دې کار لپاره تاسو باید ویلیټ کې ملګرو لږ تر لږه 1 سنټه BNB ولرئ. دا ګورئ دلته ویلي چې تاسو باید 1 سنټه BNB ولرئ چې دا کلیم کوي. نو زه د ملګرو کله چې مو ویلیټ ته BNB واچوله البته BNB ملګرو د یو 20 سنټو 25 سنټو واچوي چې وروسته هم بیا تاسو ته پکارېږي چې کمبود نشي. نو لاندې به راشئ کنفرم آپشن به وهئ دلته ګورئ موږ ته وایي چې 120 ټوکن معادل د 2.22 دا تاسو ته درکول کېږي. کنفرم وهو او دلته خپل فینګر یا ویلیټ کوډ وهو او اوس به موږ ته دغه ډالر راشي. نو دغه د له دې ځای څخه ټرانزیکشن سبمیټ شولو او ټرانزیکشن پروسیس حالت کې ده دغه د کنفرم هم شو. اوس به راشو دې ځای څخه وځو خپل ویلیټ ته به وګورو دا پیسې به موږ ته راغلي. ویلیټ برخې ته راځو نو دا ګورئ بالکل دغه اوس ما ته راورسېدل. دا ګورئ 120 ټوکن چې هلته مې کلیم ووهه دغه ګورئ دلته ما ته راورسېده چې 2.19 فعلا دلته ما ته ښیي. که زه پې کلیک کړم دا ګورئ نو دغه اوس ما ته راورسېدل 120. اوس که غواړو دا موږ بایننس ته ولیږو دا به څنګه موږ بایننس ته لیږو. دې کار لپاره دلته سواپ آپشن ده تاسو په د سواپ باندې کلیک وکوئ او دا به څنګه کې دلته به بیا دا سواپ آپشن ووهئ. دې څنګ کې دغه ټوکن موږ کولی شو USDT ته هم بدل کړو او BNB ته هم. دلته ګورئ زه که ماکس ووهم ما ته ګورئ دلته وایي چې 2.19 USDT تاسو ته کېږي. دلته په دې اپروو باندې کلیک وکوئ. نور تاسو کولی شئ دا سواپ کوئ USDT ته یا هم BNB ته ویلېږئ بایننس ته. زه فعلا نه غواړم ځکه زه غواړم یو څه ډېر شي بیا ولیږم. نو دغه د دې د کار طریقه و ملګرو د وډرا لایف ثبوت مکمله طریقه مې تاسو ته وښوده. هیله ده د خوښې وړ مو ګرځېدلي وي او که په کوم ځای پوه نه شوئ یا غواړئ دغه ډول نور ګیمونه درته معرفي کړم کومنټ کې